بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. نن بیا په بدلون او تغییر باندې بحث کوو. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن بیا په بدلون باندې بحث کوو، په تغییر باندې بحث کوو، په شخصیت جوړونه باندې بحث کوو. ځوانان څنګه کولی شي خپل شخصیت ورغوي، جوړ کړي، پیاوړی کړي، په ټولنه کې د یو داسې شخصیت لرونکی چې هغه په ټولنه کې بدلون، تغییر او دارنګه اغیز وکړي. شخصیت ګڼ تعریفونه لري. تاسې قدرمنو ځوانانو په کتابونو کې د ارواپوهنې شخصیت جوړونې په ګڼو کتابونو کې له ګڼو ځوانانو، ګڼو استادانو، ګڼو لیکوالانو څخه مختلف تعریفونه اورېدلي، لیدلي او لوستلي. زه ډېر اسان تعریف تاسې ته کوم. شخصیت د تاسې د عادتونو مجموعه ده. هر هغه عادتونه چې تاسې په ژوند کې لري هغه د تاسې د شخصیت هنداره ده. تاسې که غواړئ چې خپل شخصیت ورغوئ، خپل عادتونه بدل کړئ، خپل عادتونه ورغوئ. د دې لپاره چې ښه عادتونه ولرئ او دغه ښه عادتونه د تاسې د شخصیت سره مرسته وکړي او ښه شخصیت ولرئ، زه غواړم په شپږو مهمو مسایلو، په شپږو مهمو عادتونو باندې تاسې سره مرسته او خبره وکړم. ځوانانو که غواړئ چې شخصیت مو ورغېږي، لومړنی کار چې تاسې وکړئ هغه په خپله ټولنه کې، په خپله ناسته ولاړه کې د خپلو ملګرو، د خپلو کورنۍ سره د خندا او د خوشحالۍ د لمانځلو توان ځان کې پیدا کړئ. کوشش وکړئ چې خپل ملګري، دوستان، کورنۍ د هغې سره د هغې خوښۍ ولمانځئ، د هغې سره د هغې خوښۍ راغبرګې کړئ، هغې وخندوئ، هغې له ځان څخه مایوسه نه کړئ، هغې ته منفي سوچ ورنه کړئ، منفي انرژي له ځانه ونه لېږدوئ. دویمه ډېره مهمه خبره د شخصیت جوړونې په اړه باندې په ځان باور ده. ته باید په ځان باندې باور ولرې. کله چې یو مجلس ته ننوځې، کله چې په کور کې، کله چې په ښوونځي کې، کله چې په ښوونځي کې، کله چې په دنده کې، باید په ځان باور ولرې چې د تا وجود، د تا شتون د یو ډېر ستر بدلون، د یو ډېر ستر ارزښت له مخې نه هلته حتمي ده. ته که په ځان دا باور ونه لرې، نور خلک په تا باور نه کوي. درېیمه ډېره مهمه خبره د شخصیت جوړونې سره هغه مطالعه ده. څومره زیاته مطالعه چې کوئ، څومره زیات کتابونه چې لولئ، څومره زیات چې اخبارونه لولئ، څومره زیات چې د مطالعې د کتاب سره مینه کوئ، هغومره زیات به یې تاسې شخصیت پیاوړی، ښکلی او ښایسته وي. که غواړئ د ښکلي شخصیت لرونکي شئ، ښکلي کتابونه ولولئ، هره ورځ یې ولولئ او ډېر یې ولولئ. څلورم ډېر مهم خاصیت، ډېره مهمه ځانګړنه، هغه له غوسې څخه لرې ځان ساتلي، د غوسې د اظهار څخه لرې ځان ساتلي. تاسې دې لپاره چې غوسه څنګه کنټرول کړئ، څنګه کولی شئ له غوسې څخه ځان لرې وساتئ، په دې باندې زه یو بحث هم لرم راتلونکي ویډیوګانو کې، تاسې کولی شئ تعقیب یې کړئ. مګر مهمه خبره دا چې تاسې باید د غوسې په لامل باندې پوه شئ. په کومو شیانو تاسې ته غوسه درځي هغه ځان سره په نښه کړئ. کوشش وکړئ چې کله له هغه مورد سره مخامخ کېږئ له هغه څخه ځان لرې کړئ. غوسه مه اظهاروئ. پنځمه ډېره مهمه خبره هغه په خپلو احساساتو باندې کنټرول ده. کوشش وکړئ خپل احساسات تنظیم کړئ، ترتیب یې کړئ، خپل احساسات ښکلي کړئ، په ښکلې توګه باندې خپل احساسات راغبر کړئ او له خلکو سره یې شریک کړئ. له ناوړه احساساتو څخه ځان لرې وساتئ. په آخر کې ډېره مهمه خبره هغه سالمه روغتیا ده. سالم بدن د سالم عقل سره تړلی ده. که تاسې غواړئ خپل شخصیت ورغوئ، جوړ یې کړئ، خپل شخصیت پیاوړی کړئ، باید سالمه روغتیا ولرئ، باید د سالمې روغتیا لرونکي واوسئ، باید خپل وجود، خپله څېره، خپله باډۍ، خپله تاسې د دې لپاره چې سالم شخصیت ولرئ، باید خپل وجود سالم وساتئ، د خپلې سالمې روغتیا سره مرسته وکړئ. کوشش وکړئ چې له ناروغۍ څخه، له ناروغو چاپېریال څخه، له ناروغیو لاملونو څخه ځان لرې وساتئ. روغتیا، سالم وجود، سالمه اروا د تاسې د سالم شخصیت هنداره ده. سالمه اروا د تاسې د سالم شخصیت هنداره ده. خپل شخصیت ورغوئ تر څو په ټولنه کې د قدر وړ وګرځئ. ډېره زیاته مننه.